اصله خو هسې دې حالت نه ده را رسېدلې. د سلیم په اندازه ستا ګناه هم ده. تل دې ویل چې زوی مې قانع کوم او زما لور ته دې هسې هیله ورکوله. اصله چیرته ده؟ خپله کوټه کې ده. تاسې ولې هغه نجلۍ یوازې پرېږدئ؟ ستا دې لور ډېره ستړې کړې یم، سر ته مې بلا جوړه شوې. اصلې لورې زه یم، دروازه خلاصه کړه. پلاره لورې پته څه شوي؟ پلاره تباه شوم، زه به اوس په کومو سترګو خلکو ته وګورم. لورې چا در سره څه کړي ووایه. تا هیڅ چاته مینه نه ده ورکړې پلاره. دا خبره دې سمه نه ده. مونږ خو تل داسې نه وو. مونږ هم ښې ورځې درلودې. ما ستا مور سره ډېره مینه درلوده. له مور نه دې پوښتنه وکړه. هغې هم را سره مینه درلوده. ډېرې ښې ورځې مو تېرې کړي. خو هر څه چې زموږ په سر راغلي د دې ناوړه دودونو له امله راغلي. د کلونو دودونو او رواجونو پر وړاندې درېدل دومره اسان کار هم نه دی زویه. مورې یوه پوښتنه لرم. پلار سره مې د هیڅ ښې ورځې نه دي تېرې کړي. پلار مې تل همداسې و. یعنې تل یې له تا سره خراب چلند کوه. د اصلي د حالت په اړه مې درته وویل. هغه چې د حالت کې وي ستا زړه پرې هیڅ نه سوځېږي زویه. ستا زړه له څه وخت نه په تیږه بدل شوی. مورې هیله کوم نور نه له دې خبرو نه ستړی شوی یم. ښه نو څه وکړو؟ هغه نجلۍ همداسې په خپل حال پرېږدو زویه. نه داسې نه ده. ته هم پوهېږې چې زه نه غواړم داسې ووایم. که داسې نه ده نو بیا ولې ورسره مرسته نه کوې؟ ولې په داسې سخت حالت کې ورسره مرسته نه کوې؟ ځکه چې زه نور پې باور نه لرم. د هغې خبرې کارونه یې هیڅ ماته حقیقي نه ښکاري. ستا موخه څه ده؟ فکر کوي هغه مکر کوي؟ ویلی نشم چې مکر کوي. خو مورې موږ دواړه یو تړون کړی و. یو بل ته مو ژمنې ورکړې وې. خو هغې خپله یوه ژمنه هم عملي نه کړه. بریالی نه شوه. او د هغې دا وروستی کار هیڅ د هېرېدلو نه دی. له داسې یوې نجلۍ سره زه څنګه ټول عمر ژوند وکړم؟ ګوره زویه اصله هیڅ په نورمال حالت کې نه ده. که هغې سره ونه ګورې او خبرې ورسره ونه کړې بیا به خپل ځان ته زیان ورسوي. غلط کار به وکړي. او تر کومه چې زه تا پیژنم بیا به ټول عمر د وجدان عذاب ووینې. له دې اړخه هم فکر وکړه. مورې هیله کوم ته خو یو ځل زما له اړخه دې موضوع ته وګوره. زویا زه د دې موضوع لپاره جدي یم. اصله ځان ته زیان رسوي او دا خبره ډیره لرې نه ده. زویا له مراد نه مې دا تمه وه خو هیڅکله مې فکر نه و کړی چې ته به داسې وکړې.
زما ټولې هیلې د له منځه ویوړې. تره مې د پیسو لپاره زه ستا پلار ته ورکړې وم. هغه وخت ډېره کوچنۍ وم. واده مې وکړ. هسې هم ما کومه بله چاره نه درلوده. لومړی مې له جابر نه کرکه کوله، خو هغه ما سره ښه چلند وکړ. ما هم ورو ورو ورسره مینه پیدا کړه، خو اوس هغه هر څه تیر شول. کله چې پوه شوم ته دې نړۍ ته راځې نو ډېره خوشحاله شوم. کله مې چې ته په غېږ کې ونیولې زما د ژوند تر ټولو ښه ورځ وه. هسې هم هر څه وروسته له هغې ورځې پیل شول. څه وشول؟ ولې ما سره بد چلند پیل که؟ پوهه نه شوم. ماته یې راکړه، زه پرې پام کوم. تا سره یې د همدې لپاره واده وکړه چې اولاد نړۍ ته راوړي. علي ستا زوی نه دی، پوهه شوې؟ علي ستا زوی نه دی، په خبره پوهه شوې لیونۍ ښځې؟ هغه زما زوی دی. bale علي زویا ته څنګه یې؟ ښه یم. هره شیبه غواړم چې ستا غږ واورم. دا چې په یو ښار کې ژوند کوو او تا نشم لیدلی او په غېږه کې دې نشم نیولی، داسې ژوند مې ځوروي. زه دومره شتمن یم او ته په غریبۍ کې ژوند کوې، دا ما ډېر ځوروي. اجازه راکړه چې له تا سره مرسته وکړم. د پخوا په شان به یوه کورنۍ شو، د پخوا په شان به پلار او زوی شو. پلار دې ژوندی دی، اړتیا نشته چې په غریبۍ کې ژوند وکړي. علي زویا له تا نه غواړم چې زما خواته راشي. هسې هم ډېر وخت نه لرم. که تر سبا پورې را نشي نو د تل لپاره له ژوند نه دې وځم. زه ستا لپاره راغلی یم. که ته ما نه غواړې بیا سوریې ته د تګ نه پرته بله چاره نه لرم. علي زویا زما غږ اورې؟ ته خو سبا ته راځې که نه؟ زه درته په تمه یم. لور زه خو هیڅ هم نه وایي، هر څه چې په خوله یې راځي ماته یې وایي، خو پوهېږم چې ورسره څه وکړم. ټولو ته دا ښکاروم چې اصله لیونۍ ده. مورې څه دې پخ کړي؟ لاس دې لرې کړه، اعصاب مې مه خرابوه. له هرې خوا ما باندې فشار راولی. او ولې په غوسه یې؟ لاس دې لرې کړه.
بخښنه غواړم. زه لږ څه اندېښمنه یم. وګوره سبا یم. سبا ته د ملګري کور ته راوغواړه. ډېر وخت دې ویل چې هغوی راغواړم. مورې ته خو ښایي که نه؟ ښایم زویه ښایم. خور مې نه نارامه کېږي؟ نه نارامه کېږي. داسې مېلمستیا به د هغې هم خوښه شي. ښه سمه ده، زه به مې ملګري کور ته راولم. ډېره مننه. زه غواړم تا سره مرسته وکم. اجازه راکړه چې در سره مرسته وکم. هیله کوم اجازه راکړه در سره مرسته وکم. هیله کوم له تا سره مرسته کوم، اجازه راکړه. دروازه خلاصه کړه. هیله کوم خلاصه کړه. هیله کوم دروازه خلاصه که، غواړم مرسته در سره وکم. هیله کوم خلاصه که، اجازه راکړه چې در سره مرسته وکم. هیله کوم دروازه خلاصه که، اجازه راکړه چې در سره مرسته وکم. احمده څه شوي؟ بد خوب دې ولیده؟ همداسې یو څه و. زه د اوبو لپاره پاڅېدلې وم. ستا په قسمت کې وي. اوس چې راویښ شوي یو، نو د تهجد لمونځ به هم وکړو. ډېر وخت مو تنبلي کړې ده. هو اوبهیکو، شکر چې ته راسره یې. خدای دې له تا نه راضي وي. زه ستا احسان څنګه ادا کړم؟ که ته نه وای نو ما به څه کړي وای؟ انسانیت خو نه دی مړ شوی. البته چې در سره مرسته کوم. یوازینۍ هیله مې دا ده چې زر تر زره ښه شم او کار وکولی شم ترورې. هغه وخت به په تا هم بار نه شم او خپل لګښت به پخپله پیدا کړم. په شا خو دې نه ګرځوم لورې. ته یو ځل ښه شه، بیا فکر کوو چې څه کار وکړې او څه به نه کړې. که څه هم په دې ښایست سره چې ته ګرسونې او صفاکاري کوې، نو هېڅ در سره ښه نه ښکاري. ترورې ای سمه ده ګرانې، زه خو هېڅکله ستا بدي نه غواړم. ځان ته به دې پیسې پیدا کړې، د دې پر ځای چې خلک دې د پښو لاندې کړي، داسې چې کار وکړې نو ښه ده. زه خو وایم له ښایست نه دې ګټه واخله، بیا هغه وخت وګوره. توبه خپله پوهېږې نو. خو بیا هم زما دا خبره هېڅکله مه هېروه. هیله کوم نور نو هېڅ دا خبره یاده نه کړې. زه داسې کار هېڅکله هم نشم کولی. زه ځم چې درته اوبه راوړم. بلې یو څو ورځو کې به ښه شي. خو زه فکر کوم چې زه دا کار نشم حلولی. په خپله خوښه هلته نه درځي. سبا ته راشي دا نجلۍ ځان سره بوځئ. سمه ده سمه ده، زه به یو بهانه ورته وکم. هو چې راتلی زما پیسې هم در سره راوړئ. ګول وهه ګول.
ګولې وګورئ ښه ګولې ووهه آفرین څومره ښه ګولې ووهه هر څه دې خراب کړل اصلي ټولو خلکو ته رسوا شوي سلیم به دې مې هېڅکله ونه بخي خلاص شول هغه مې له لاسه ورکړ ته دلته څه کار لري راغلی چې د اصلي حالت وویني او خوشحاله شي ما یوازې غوښتل چې اصله ووینم غواړم ورته ووایم چې له هغې نه خفه نه یم که د هغې په ځای هر څوک وای هم دا کار یې کوو بیا هیڅکله هم زموږ کور ته رانه شي که د اصلي خوشحالي د غوښتله نو له خپل زوی سره به له دې ځای نه تللی وي صحرا زموږ خوشحالي د واخیسته اصله هم نه غواړي له تا سره خبرې وکړي ډېر ښه دا څه حال دی زر له دې کوره ووځئ هله هلکانو هېڅوک هم چېرته نه ځي تا چې د تلویزیون غږ مو لوړ کړه ولې داسې خبرې کوې لږ څه دی ان خپل غږ هم نه اورېدل کېږي زر یې غږ بند که دا چې بندې نه کوم څه به وشي یې څه ومې ویل زر یې بند که نه یې بندوم څه کولی شي دا څه ده می بندوي ها می بندوه ښه ده می بندوه می بندوه می بندوه می بندوه می بندوه هارون نظر کور ته راشه می بندوه درته وایم اصله بیا لیونی شوي هر څه چې پیدا کوي په ځمکه یې وهي او دا هم زما هیله کوم زر کور ته راشه زر کوه پرون هم چې راغلم تاسو ټوخېدلی وګورئ زه کوم بد سړی نه یم غواړم تاسو سره مرسته وکړم زه اوس ځم ډاکټر راولم کله چې راغلم دروازه خلاصه کړئ ما ته وګوره ما ته ونه ویل چې نور دلته مه راځه اوس د کور منځ ته م ګورې وګورئ ما تاسې ته وویل زه کوم بد نیت نه لرم دا نجلۍ ډاکټر ته اړتیا لري دا ته څه وایې بې ځایه خبرې مه کوه خو څه ورور جانه پولیسانو ته به شکایت وکړم بیا به هغوی ته ځواب ورکړي
بله حالت خراب شوی زر راشه نجلۍ بوځئ دا خو یوازې ستا کور نه دی ته څوک لا کوره شاړې هلکانو کینې چې لوبه خلاصه کړو نه ملګریه ته وګوره خور دې موږ له کوره شړي چیرته چې داسې بې عزته شو نور نو نشو اوسېدلی اوس خوشحاله شوې خورې زه د خپلو ملګرو ته وشرمولم دا چې ته له خپل کوژدن نه جلا شوې نو ټول باید ویر ونیسو یته غله شه غله شه زه نه غلی کېږم نوم به دې په سیمه کې خپور شي چې سلیم ښوونکي خوشي کړي نو عقل دې له لاسه ورکړه هر څوک چې وای ته یې خوشي کولی خدای پوهېږي چې هغه سره اصلي و دې لیدل چې لور دې څه وکړل یو همدا کم و چې سپېړه وخوره یې ته د باندې ووځه دلته څه خبره ده دا څه حالت دی او له ورور سره دې والي جنجال وکړه نه غواړم خبرې وکړم پلاره هیله کوم له مانه پوښتنه مه کوه میرال یا یې داسې څه کړي وو که نه نو اصلي په خوشي خبره هغه په څپېړه نه وهه هارونه اوس هم وایي چې دا هر څه هیت کړي د کوټې حالت یې ونه لیده هغه خپل یو دوه ملګري کور ته راغوښتي وو خپل منځو کې خبرې کولې او ټوکې کولې اصله په ډېرې غوسې لاندې راغله لومړی یې هغوی له کوره وشړل او بیا وروسته یې هر څه چې لاسته راغلل ماته کړل توبه توبه اصلي باندې څه شوي ګوره هارونه پوهېږم ما باندې به هم په غوسه شي خو دا نجلۍ په رښتیا لیونۍ شوې که ما سره یې جنجال کړی وی نو ستونزه نه وه خو یې څه ګناه کړې څوک پوهېږي چې د نورو خلکو په مخ کې داسې کارونه نه کوي زه ډېره اندېښمنه یم ډارېږم چې کوم وخت خپل ځان ته زیانونه رسوي زما پان هغه باید زر کلینیکه بستره کړو رښتیا وایي میرا پلاره لورې ته لورې ته غلط فکر کوې دا هر څه ستا د ښېګڼو لپاره کوو ټولونه مې دا تمه وه خو له تا نه زه ستا لور یم پلاره څنګه له ما سره داسې کولی شي اصلي وګوره علي دا ځل یوازې درته شفاهي سزا درکوم که بیا یې تکرار کړې بیا په اسانۍ ځان نشي ژغورلی ژوندی اوسې مدیر صاحب د علي لپاره زه مننه کوم باور وکړئ بیا دا کار نه کوي همداسې نه ده لکه چې په خپل کار پښیمانه نه دی مدیر صاحب د ژوندی وي یوازې شفاهي سزا یې ورکړه اوس هم له مانه خفه یې خفه نه یم ښوونکیه تاسو سره خفه کېدلی نه شم شفاهي سزا یې راکړه سمه ده مخکې له دې چې دلته راشم اصلي ته ورغلم صحرا مېرمنې
نور نو ماته د اصلي په اړه څه مه وایه د پرونۍ پیښې نه وروسته یو ځل بیا پوه شم چې ما سمه پرېکړه کړې سمه ده ښوونکیه خو ساس له ډېره خفه ده ستاسې دا کار هېڅ سم نه دی د دښمن په څېر ورته ګورئ د دښمن په څېر نه خو زه فکر نه کوم چې دا درد او غم یې هم رښتیا وي تاسې نه وینئ چې کوم حالت ته رسېدلې د هغې حالت چې هر څوک وویني زړه یې پرې سوځي که تاسې تښتېدلو ته دوام ورکوئ نو د اصلي حالت نور هم خرابېږي هغه تل په دې خیال کې ده چې تا سره په خوله شي تاسې حق نه لرئ چې له هغې سره داسې وکئ او داسې بل څوک نشي پیدا کولی چې د اصلي په شان مینه در سره ولري بخښنه غواړم ښوونکیه خپل حد نه ووتم بخښنه غواړم هیله کوم ما وبخئ سلیم ښوونکي ترمنځ هغسې هېڅ هم نشته ته پوه شوې تاسې څنګه کولی شئ چې داسې فکر وکئ څنګه تاسې تر اوسه زه هېڅ نه یم پېژندلی کاش ډاډه شم چې ما سره مینه لرې سهاره کاش هغه خو نشي کولی چې چیغه ووهي چې ووایي تا سره مینه لرم مراده ویې ویل زما او سلیم ترمنځ څه نشته لورې دروازه خلاصه که چې خبرې وکړو خبرو لپاره څه پاتې دي پلاره ته هم ما نه غواړې نو نه غواړم چې سره خبرې وکړم زه څنګه تا نه غواړم لورې زه چې هر څه وایم ستا د ښېګڼې لپاره یې وایم راووځه که ته نه غواړې بیا نه ځو اصلي پلار دې ډېر خفه شوی لوري باور نه کوم نو په هېڅ چا باور نه لرم ستاسې یوازینۍ موخه دا ده چې له ما نه ځان خلاص کړئ زه د هېڅ چا هم نه خوښېږم دروازه خلاصه که هیله کوم نور نو ما مزوروه هیڅ نه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم حیران پاتې یم پلاره زه نه غواړم اصله خفه کړم کله چې باور له منځه لاړ شي بیا انسان په زړه فشار نشي راوستلی پوهېږم ټول ماته په غوسه دي فکر کوي اصله مې په نیمه لاره کې پرېښې ده خو زه هغه کار کوم چې زما په ان تر ټولو ښه وي زویه خپل ژوند دې دی خدای موږ ته ولې عقل او زړه راکړی د دې لپاره چې موږ د ښو او بدو ترمنځ توپیر وکړو رښتیا وایي اصلي ډېر خفه کړي باور دې مات کړ خو که یو انسان دومره ډېرې اوښکې تویوي نو په رښتیا هغه ډېر غمجن دی زویه د داسې درد زغمل اسانه نه وي سمه ده پلاره
خو زه څه وکړم په چا باور وکړم د خپل وجدان غږ ته غوږ ونیسه زویه څه د چې واورېدل هماغه به تر ټولو ښه پرېکړه وي خو که بیا هم غواړې چې زما نظر واورې نو لاسلی سره خبرې وکړه په تېښته هېڅ هم نه حلېږي انسانان چې کله خبرې ونه کړي بیا دردونه او غوسه یې لا هم ډېرېږي زه تا سره مینه لرم سلیمه زما غوښتنه دا وه چې تا سره یوه کورنۍ جوړه کړم خو ونه شو هیله کوم ما وبخه سلیمه لورې ښایې لورې هیله کوم دروازه خلاصه که هارونه بس دی لږ چې ارامه شي بیا به خپله دروازه خلاصه کړي سلیم اصلي د دې لپاره چې ته خفه کړې بښنه غواړم دا چې په تېښتې سره ستونزه نه حل کېږي دواړه به لا ډېر خفه شو هغه که وخت لرې د چای باغچې کې درته په تمه یم سمه ده همدا اوس درځم سلیم ما ته زنګ ووهه ویې ویل باید وګورو خدای ډېر شکر دی ما ته بیرته راغی پوه شو چې څومره ورسره مینه لرم سلیم زنګ ووهه ما ته په تمه دی وی ویل چې خفه کړې مې بخښنه غواړم زهرا سلام غوښتل مې له تا سره خبرې وکړم ډېر وخت نه نیسم مهرباني وکړئ هر څه چې غواړئ راته یې ووایئ مهرباني اورم یې سهرا نور اړتیا نشته چې دا خبره پټه کړم زه له تا سره مینه لرم سهرا نه هیله کوم نه خو سهرا دې کې د شرم خبره نه ده موږ دواړه مجرده یو هیله کوم دا موضوع نور نه بنده کړئ زه ستاسو پر وړاندې داسې کوم احساس نه لرم مننه کوم هیله کوم سلیمه په خیر راغلی اصلي خیر اوسې کښېنه سلیمه ته نشي پوهېدلی چې زه دې څومره خوشحاله کړم هغه زه د خپلو کارونو لپاره پښیمانه یم زه هم اصلي دا چې ته مې خفه کړې بښنه غواړم ټوله ګناه زما ده ما غلطي وکړه چې درنه وتښتېدلم که په لومړي سر کې مې ښکاره خبرې کړې وای
داسې به نه وشوي. مهمه نه ده سلیمه، زه هم ډیره غمجنه شوم، خو په دې کار سره ما خپل درس واخیسته. بخښنه غواړم، ما هیڅ ښه کار ونه که. اصلي وروسته له دې داسې تېروتنې نه کوم سلیمه. هر څه به هیر کوو او یو نوی ژوند به. اصلي ته زما په مطلب پوهه نه شوې. خوشحاله شم چې زه دې وبخلم. اصلي ته زما خبرې نه اورې. اصلي وګوره، پوهېږم چې ډېره خفه یې، زه هم خفه یم، خو په داسې حالت کې دا کار باید له بنیاد نه حل کړو. موږ جلا شوي یو، د دواړو لپاره به هم دا ښه وي، نه ته ما ته هیله لره او نه زه تا ته. ته خپل ژوند په خپلې خوښۍ جوړ کا اصلي، بیرته له سر نه خپل ژوند پیل کا. ژوند می کوم ژوند ښیي؟ اصلي کورنۍ دی، کار دی، ملګري دی. زه نور هیڅ هم نه لرم، هیڅ هم. دا خبرې مې باید تا ته مخکې کړې وای، ښکاره مې باید درته ویلي وای. هغه وخت به ته هم دومره نه وې خفه شوې. رښتیا هم دا دي، ته باید دا خبره ومنې. پوهېږم چې لږ څه بیړه مې وکړه، خو ومې غوښتل خپل احساسات تاسې ته بیان کړم. زه په دې کار کې جدي یم، نه غواړم تاسې باندې فشار راولم. هیله کوم یو ځل خو فکر وکړه، زر جواب مې راکوئ. زه هیڅکله تاسو ته د هو ځواب نه درکوم. زما لومړیتوب اوس علي دی. ما خپل زوی نوی لاسته راوړی او هڅه کوو چې یو نوی ژوند جوړ کړو. علي زما لپاره تر هر څه مخکې دی. که اوس د کوم بل څه په اړه فکر وکړم نو هغه ته خیانت دی. دا موضوع وتړئ او نور یې هیڅکله مه خلاصوئ. سهرا اوف شرمېږي، خو دا شرم در سره ښه ښکاري. پوهېږم ته داسې ښځه نه یې چې زر هو ووایي، خو زه پوهېږم چې تا څنګه قانع کړم. سلیم په خپله غلطي پوه شوی، د همدې لپاره یې غوښته چې له اصلي سره خبرې وکړي. زه فکر نه کوم، په هغه باور نه لرم. نه، د سلیم عقل به سرته راغلی وي، ځکه هڅه کوي چې هر څه بیرته سم کړي. که یو ځل بیا اصله خفه کړي بیا هغه سړی وژنم. زما په ان نور باید د خلکو خبرو ته غوږ ونه نیسو او زر باید د دوی واده وکړو. اصلي څه وشول؟ څه وشول؟ خلاص شو، هر څه خلاص شو، پوه شوې؟ سلیم د تل لپاره له مانه جلا شو. زه د دې کار حسابي درنه اخلم سلیمه، درنه یې اخلم. ته اصلي سره پاتې شه، هره شیبه ورباندې پام کوه، سمه ده؟ هارونه
څه وشول؟ تاسو په خلا شوئ؟